له هندي او متحده عربي اماراتو چارواکو سره د امیر خان متکی لیدنو او یون ځینې هیوادونه ورخطا کړي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی وایي چې له متحده عربي اماراتو او هند سره یې د سوداګرۍ او ډیپلوماټیکو اړیکو پر پراختیا او پیاوړتیا مثبت ناستې درلودې. متکی چې تازه د متحده عربي اماراتو له یون راګرځېدلی ویلي دي چې له دواړو هیوادونو سره یې د ویزو پر اسانتیاو خبرې وکړې. متکی پرون د درېنۍ یاسې شنبې پر ورځ د مرغومې پر 25مه د وزارت په انګړ کې متحده عربي اماراتو ته د خپل وروستي یون په اړه د خپلو لاس لاندې کارمانانو په شتون کې جزئیات ورکړل. امیر خان متکی ویلي د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې غوښتنه وشوه چې په بانکي سیستم کې به دوی له افغان سوداګرو سره تعامل او په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي. نوموړی ډیروي چې یو شمېر افغان ځوانانو ته به په اماراتو کې د هوایي چلند، هوایي ډګرونو د چارو سمبالښت په برخه کې زده کړې ورکول کیږي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر د متحده عربي اماراتو پر بنسټ ویلي چې دغه هیواد په 2015 زیږدیز کال کې په بیلابیلو برخو کې پر یو کڅوړه کار کوي چې له افغانستان سره 400 میلیونه ډالر مرسته وکړي او هغه په بیلابیلو برخو کې ولګول شي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر د هند بهرنیو چارو وزارت لمرستیال ویکرم مسری سره خپل لیدنه ګټوره وبلله. متکی ویلي په دې لیدنه کې ژمنه وشوه چې په هند کې د افغاني توکو لپاره د بازار موندنې په برخه کې به دواړه خواوې همکاري کوي او هند به د افغانانو د ویزو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي. د چارو ځینې شنونکي وایي دغو لیدنو پاکستان اندېښمن کړی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.